د پاکستان او بھارت کشیدګۍ دوران د ټولو اهم سوال اوس دا پورته کیږي چې امریکای ولې د پاکستان حمایت وکړو او بھارتي سایډلاین کو، یعنی په امریکا چې کوم دا هغه د بھارت اتحادی دی او د امریکای مخالف پاور چې کوم دی چین هغه د پاکستان اتحادی دی. چین په ښکاره من د پاکستان ملګرتیا وکړه، خو امریکای د انډیا د ملګرتیا په ځای باندې د پاکستان موقف وستایو، د پاکستان تعریف وکړو او د انډیا سره څه قسمه نه مرسته وکړه، حمایت وکړو او نه یې تعریف وکړو. د دې سوال په شا باندې دوه غټ وجوهات ښودل کیږي، خو دغه وجوهات ته تلو نه مخکې تاسو ته ریکوست دی چې زما دا نوی چینل تحسین الله تاثیر سبسکرایب کړئ. یو غټه وجه دا ده چې اسرائیل په غزه نه توجه لرې کولو دپاره د امریکې او د دنیا توجه چې ده هغه د پاکستان او انډیا طرف ته راګرځول غوښتل. ګوره دا وخت اسرائیل داسې ملک دی چې ټوله دنیا ته نفرت کوي، نه صرف مسلمان ملکونه بلکې د اسرائیل خپل اتحادیان هم، مغربي ملکونه هم، د امریکې عوام رای هم د اسرائیل متعلق بدل شوی ده. هغه خلک چې کوم د اسرائیل په حمایت کې یا د اسرائیل متعلق نیوټرل د غزه جنگ نه بعد هغه خلک هم د اسرائیل خلاف شوی دي او د دې پورا صورتحال نه بعد په اسرائیل باندې دباو سیوا شوی چې په غزه کې جنگ بندي وکړي او چې کوم غیر انساني سلوک هلته روان دی هغه بند کړي. صرف مسلمان ملکونه نه بلکې یورپي ملکونه که ریسنټلی تاسو وګورئ فرانس، جرمني، کینیډا، سپین، ډنمارک شو، دا هغه ملکونه دي چې څو اسرائیل غزه تسلیم کړې ده او څو پلانینګ کوي چې غزه تسلیم کړي او اسرائیل ته دمکی ورکړي چې چېرته په فوري توګه باندې غزه ته د خوراک سپلای بحال نه کړه نو هغوی به نه صرف اسرائیل باندې پابندیان ولګي بلکې سفارتي تعلقات به ورسره ختم کړي. اسرائیل په مجموعي توګه باندې په دنیا کې یوازې شوی، خو صرف بھارت داسې و چې هغه د اسرائیل ملګری و. دلته ویل کېږي داسې چې اسرائیل د بھارت سره ملګرتیا وکړه، یو منصوبه یې جوړه کړه. منصوبه دا وه چې بھارت پاکستان خلاف کاروي وکړي، حمله پرې وکړي او د هغې سره به د ټولې دنیا توجه، خاص کر د امریکې توجه پاکستان انډیا جنگ طرف ته شي. او وجه دا و چې دواړه اټومي طاقتونه دي، که دا جنگ کې مخکې ځي نو هغه به د خطې دپاره هم خطرناک وي او د دنیا زیاتره ملکونه به دې نه متاثره کېږي. نو دا پوره کاروي وشوه، امریکې هم بھارت حمله وکړه پاکستان باندې، پاکستان وکړه، هغه پوره صورتحال نه تاسو خبرې. خو دلته د اسرائیل دا منصوبه ناکامه شوه. د دې ناکامۍ په شا وجه دا ده چې کله بھارت پهلګام واقع کوله نو په دغه موقع د امریکې نایب صدر جي ډي وینس د بھارت په دوره باندې ویل کېږي چې هغه ته دغه دورې پر موقع باندې ویلی شو چې دا فالس فلیګ اپریشن دی د بھارت، د دې په شا باندې اسرائیل دی. مقصد هم دغه دی کوم چې ما تاسو ته بیان کوم. جي ډي وینس دغه ټوله خبره د امریکې صدر په وړاندې کېښوده او هغه په دې باندې غوسه شو. د صدر ټرمپ خو دا مقصد دی یا د الیکشن کمپین دوران دا بیانیه وه چې زه کله صدر جوړ شم د غزه جنګ بندي به کوم، د روس یوکرین شخړه به ختموم، د ایران سره به مذاکرات کوم، چې نور څومره عالمي شخړې دي دغه شخړې به ختموم، تجارت به سیوا کوم. خو دلته اسرائیل صرف د امریکې هغه پلان نه انکار کوي کوم چې صدر ټرمپ د غزه جنګ بندۍ لپاره پیش کړی دی، بلکې اسرائیل لږې امریکا نور انګیج کوي، یعنی د پاکستان او امریکې په جنګ کې انګیج کوي. په دې باندې ټرمپ چې کوم دی هغه خوشحاله نه او هغه اول په دې جنګ کې د پاکستان انډیا چې کوم جنګ و ځان ننګاره کړی، خو چې کله جنګ اټمي دماکو ته نږدې شو نو ټرمپ منځ کې راغی. دلته دا هم ویل کېږي چې بھارت حکومت ټرمپ سره رابطه وکړه چې ته جنګ بندي وکړه. ټرمپ هغې کې ثالثي کردار ادا کوم او د خپل ټویټر نه دا بیان جاری کړ چې ما ثالثي وکړه. دواړه ملکونه اټمي جنګ ته نږدې شوي او اوس چې کوم دی نو هغه ختم شو، سیز فایر وشو. انډیا په دې باندې غوسه شوه. انډیا په دې باندې په څه غوسه شوه چې یو خو ټرمپ په خپله باندې د سیز فایر اعلان وکړو، بل امریکې د انډیا سره ملګرتیا ونه کړه. څنګه چې چین د پاکستان سره ولاړو په ښکاره باندې ملګرتیا وکړه، ښکاره د پاکستان د موقف حمایت وکړو، دغه شان امریکې د بھارت د حمایت موقف حمایت ونه کړو او د هغې وجه دا وه چې د هغې په شا باندې اسرائیلي منصوبه وه، اسرائیلي سازش و او ټرمپ د دغه صورتحال یا د دغه ګیم خلاف و. دویمه وجه دا ښودل کېږي چې کله ټرمپ صدر شو نو پاکستاني اسټابلیشمنټ د SIFC په ذریعه باندې 4-5 لابینګ کمپنیانې په امریکا کې هایر کړي او دغه کمپنیانو مقصد دا و چې د پاکستان مثبت ایمیج امریکایي نوې انتظامیه ته وړاندې کړي. یو لابینګ کمپنی کانګرس کې کار کوي چې د پاکستان کې د جمهوریت متعلق کوم بل پیش شوی دی د پاکستان خلاف دغه بل نیوټرل کړي. دویمه کمپنی سټیټ ډپارټمنټ سره لګیا ده، د پاکستان د موقف د پاکستان لپاره د حمایت لپاره کار کوي، لابینګ کوي.
یو کمپنی تجارتي کمپنیانو سره لګیا ده او یو کمپنی د ټرمپ سره لګیا د کوشش کوي چې د پاکستان په مختلف معاملاتو باندې مثبت موقف وړاندې کړي. نو که تاسو خیال کړی وي چې کله سره ټرمپ راغی نو فوراً د هغه نه بعد د ټرمپ پارټنر بزنس پارټنر سنټریبیج د پاکستان دوره وکړه، مختلف نجي بزنس معاهدې وشوې. بیا پاکستان د هغې نه څو وخت بعد د امریکې سره د معدنیاتو متعلق ډیل روان شو. او که تاسو خیال کړی د خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم معدنیاتو بل متعلق خبرې کیږي، بلوچستان د پاشې د خیبر پختونخوا نه دی، نو هغه هم د دغه معاهدې یوه کړۍ ده. یعنې پاکستان امریکې سره معدنیاتو باندې هم معاهده کول غواړي او دا به دومره غټه معاهده لکه څنګه چې ریکوډیک د پاکستان لپاره یو غټه معاهده ده. بل چې پاکستان اوس کرپټو کرنسي کې کوم انویسټمنټ کوي، دغه کمپنی چې د چا ده د هغې 60% شیر چې د هغه د ټرمپ او ټرمپ د خاندان دي. نو په دې پوره صورتحال ته وګورئ نو پاکستان اهمیت د امریکې لپاره ځکه سیوا دی چې امریکې پاکستان او د امریکې ترمنځ مختلف غټ غټې تجارتي معاهدې شوي دي او څه راتلونکي وخت کې کیدونکي دي. نو په دې وجه باندې د امریکې زیات جوکاو چې هغه پاکستان طرف ته پاکستان اهمیت ورته معلومو او انډیا دلته یوازې پرېښوده. پاکستان او د بھارت په دې جنګ کې نه صرف بھارت یوازې پاتې شو په ټوله دنیا کې، بلکې پاکستان دا جنګ په میدان هم وکړو. د ټولې دنیا هغه سوچ بدل کړ پاکستان او د چین ټیکنالوژي متعلق. او چې کوم کشمیر مسله وه، بھارت هغه ډومestic مسلې د بدل کړې وه، پاکستان دغه مسله دنیا ته ښکاره کړه او ټرمپ 8 ځله په خپل تقریرونو کې دا خبره وکړه چې امریکا به اوس کشمیر مسله هم حل کوي. نو موږ دا ویلی شو چې دا جنګ پاکستان صرف په میدان کې نه بلکې اعلی ظرفۍ او دانشمندۍ په وجه په سفارتي سطح باندې هم ګټه